سلامونه دوستانو، په لومړي سر کې د ټولو افغانانو ته ډیر مبارک وي. افغان لوبډلې وکولای سوه چې د 500 ورځې نړیوالو لوبو سیریز د ایرلند لوبډلې څخه وګټي. افغان لوبډلې واقعا په وروستي 2 لوبو کې ډیر ښه کمبیک وکړ. د ایرلند لوبډلې پر وړاندې بهترینه لوبه ترسره کړل. په خاصه توګه په دغه 2 لوبو کې محمد نبي، حشمت شایدي او رحمان الله ګربز ډیر ښه وځلیدل. محمد نبي ساخیل نن په خپل نړیوال کرکټ کې یو ستره کارنامه وکړه. په بیټینګ کې هم 48 منډې ترلاسه کړې او په بالینګ کې هم په نړیوالو 500 ورځو لوبو کې په لومړي ځل باندې 15 وکټې ترلاسه کړې. محمد نبي ساخیل او ټولو مینوالو ته دې ډیر مبارک وي. محمد نبي ساخیل واقعا یوه ستره کارنامه وکړه او تر اوسه پورې د 15 وکټې نه وې ترلاسه کړي. په لومړي ځل باندې 15 وکټې ترلاسه کړي. نوموړي په لومړۍ لوبه کې هم 40 منډې جوړې کړې. په نن لوبه کې 48 منډې جوړې کړې. که څه هم 50 ځای پوره نه سوه، خو 15 وکټې به ستر ارمان و چې دغه ستر ارمان یې پوره سو. او ترڅنګ یې ننګیالی خروټي ډېر ښه وځلیدی. ننګیالی خروټي چې نن یې ډیبیو لوبه وه، لومړۍ لوبه وه، په لومړۍ لوبه کې بهترینه شانداره بالینګ ترسره کړ. د ایرلنډي لوبډلې 4 وکټې ترلاسه کړې. ننګیالی د ګلبدین او د شرف الدین پر ځای باندې ولوبېد دی چې واقعا د استعداد او وړتیا ډک لوبغاړی دی. دغه لوبغاړی باید همیشه نور د دغه 2 لوبغاړو پر ځای باندې ولوبېږي او د دغه لوبغاړي حق ونه خوړل سي. ننګیالی که څه هم په لومړۍ 2 اورونو کې یو څه وټکول سو، خو په وروستي اورونو کې بیا ډیر ښه کمبیک وکړ چې د ایرلند لوبډلې 4 وکټې ترلاسه کړې. په لومړۍ لوبه په ډیبیو لوبه کې دغسې شانداره لوبه کول واقعا د ستایلو وړ ده. دغه ځوان د لا ځلېدو په هیله او د استعداد او وړتیا ډک لوبغاړی دی. باید دغه لوبغاړی نور ډراپ نه سي. دا د محمد نبي ساخیل هم ډیر ښه ځای ناستې کېدلی سي. د ګلبدین او د شرف الدین خو بیخي حق نه جوړیږي د ده په شتون کې، ځکه چې د یو داسې بهترینه لوبغاړی دی. په لومړۍ لوبه کې دغسې لوبه کول شرف الدین تر اوسه پورې 4 وکټې نه لري، خو ده په لومړۍ لوبه کې ترلاسه کړې. په ټوله کې افغان لوبډلې نن ډیره په زړه پورې لوبه ترسره کړه. که څه هم بیټینګ یوازې رحمان الله ګربز، حشمت شایدي او محمد نبي یو څه ښه ترسره کړ. نور بیټینګ لاین مو بیا هم ناکام و. ابراهیم ناکام، رحمت شاه بیا هم ناکام. په دې لوبه کې د ریاض حسن سره ډیر زیات ظلم وکړي. ریاض حسن ته 1 کال مخکې په لوبه کې د پاکستان پر وړاندې چانس ورکړل شوی دی، بیا تر اوسه پورې چانس نه دی ورکړل شوی. رحمت شاه او نور لوبغاړي که ځلیږي که نه ځلیږي، خو ده ته چانس نه ورکول کېږي. واقعا د ریاض سره زیاتی کېږي، د ریاض سره ظلم کېږي، چانس نه ورکول کېږي. باید دغه ظلم نور پای ته ورسوي، لکه څنګه چې نن ننګیالي ځان ثابت کړ، داسې ریاض حسن او هر ځوان ځان ثابتولی شي. په نن لوبه کې افغانستان لومړی بیټینګ ترسره کړ. په ټاکل شوو 500 اورونو کې د نورو لوبغاړو په سوځېدو سره 230 منډې جوړې کړې، چې دا هدف ډیر کم و. ګربز یو 50 منډې جوړې کړې. کپتان حشمت الله شایدي په لومړۍ لوبه کې 50 بیک ټو بیک 50 نن یې 90 منډې جوړې کړې. محمد نبي ساخیل 48 منډې جوړې کړې. کله چې د ایرلند لوبډله توپخانې ته راکښته سوه، نو په لومړي سر کې د دوی 1 وکټه په زلحق فاروقي ترلاسه کړ، خو بیا د دوی پارټنرشپ ډیر ښه جوړ سو. کله چې محمد نبي د سټرلینګ وکټه ترلاسه کړه، بس د دوی پارټنرشپ نور بیا مات سو او د افغان لوبډلې سپینرانو ډیر ښه پارټنرشپ وکړي. محمد نبي او ننګیالي ډیر ښه پارټنرشپ وکړي. محمد نبي 4 او ننګیالي 1 وکټه ترلاسه کړه. نو په ټوله کې بهترینه لوبه ترسره سوه، په زړه پورې لوبه ترسره سوه. په دغه لوبه کې نوید زدران او محمد غضنفر هم ولوبېدل، هغوی کومه وکټه ترلاسه نه کړه. ځوانانو ته دې بیا هم ډیر مبارک وي. باید مسلسل ولوبول سي. انشاءالله په راتلونکي کې به دغه لوبغاړي لا ښه ځلیږي. د افغان لوبغاړو د لا بریا په هیله جمعې په ورځ 20 ورځې لوبې پیلیږي. تر اوسه پورې لوبډله نه ده ټاکل سوې. په دې هیله چې یوه بهترینه لوبډله وټاکل سي، د ایرلند پر وړاندې په 20 ورځو لوبو کې هم بریاوې خپلې کړو.